وزیرستان کې 8 پاکستانی عسکر وژل شوي دي. په سلامونو مارکالی کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د خیبر پښتونخوا اړوند شمالي او جنوبي وزیرستان کې په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې 8 پاکستانی عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا غږ ډیوي څانګې نن جمعه اپریل 15 د امنیتي سرچینو له قوله ویلي چې له دغه بریدونو 3 په شمالي وزیرستان او یو برید په جنوبي وزیرستان کې شوی دی. پاکستاني امنیتي سرچینو زیاته کړې چې افغان پولي ته نږدې د تخیل او په دیګان سیمه کې د پوځ پر موټر برید کې د یو پاکستاني افسر په ګډون و عسکر وژل شوي دي. ویل کېږي چې تر پیښې وروسته سیمې ته د پاکستاني نور عسکر رسېدلي او د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. د پاکستان پوځ په دیګان سیمه کې پر خپلو عسکرو د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې د شمالي وزیرستان په اشام سیمه کې د وسلوالو سره نښته کې د عصمت الله په نوم یو پاکستانی عسکر وژل شوی دی. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.